سلام ګرانو لیدونکو، نن به یوه ډیره مهمه موضوع تشریح کړو چې تقریبا هر مدیر، هر HR افیسر او د هرې ادارې مسؤل ورسره مخامخ کیږي. هغه موضوع په انټرویو کې څنګه په دقیقه توګه وپوهیږو چې کوم نومان واقعا یو اغیزناک او وړ کارکوونکی دی. په دې موضوع کې به د پوښتنو، ځوابونو، تجربو او ژوندیو مثالونو په مرسته تاسو ته عملي لارې چارې دروښیم. سلام مدیر صاحب، کولای شئ راته ووایئ ولې انټرویو د ښه کارکوونکي د انتخاب مهمه مرحله ده؟ وعلیکم سلام. هو ولې نه؟ ځکه چې انټرویو هغه یوازینی پړاو ده چې موږ کولی شو په مستقیم ډول د نومان مهارتونه، چلند، د فشار مدیریت، د ستونزو حل طریقه او فکر وڅېړو. مثال که یو کس په CV کې لیکلی وي چې زه د ټیم مشري کوم، خو په انټرویو کې د ټیم ورک د مثالونو په بیان کې کمزوری وي، نو په عمل کې مدیریت مهارت نه لري، یوازې ادعا یې کړې ده. انټرویو ته له ناستې مخکې څه شی باید چمتو کړو؟ د انټرویو د پیل څخه مخکې باید دغه موارد مخکې تر مخکې چمتو شي. لومړی د وظیفې واضح معلومات یا جاب ډسکریپشن، دوهم د پوښتنو منظم لیست، دریم د نومان د CV ژور تحلیل، څلورم د ارزونې معیارونه یا سکلز، پرسونالیټي سافت سکلز، پنځم د ارزونې فورمه. د یو نومان مهارتونه په انټرویو کې څنګه وازمایو؟ له نومان څخه مسلکي پوښتنې وکړئ. د مثال په ډول په پخوانۍ دنده کې د کوم مشخص کارونه کړي چې زموږ سره مرسته کولی شي. یوه ستونزه یاده کړه چې ورسره مخ شوې وي او څنګه دې حل کړه. هغه پروژه کومه وه چې په لږ وخت کې دې بشپړه کړې ده. مثال که نومان ووایي زه اکسل ښه کاروم، فوري ورڅخه پوښتنه وکړئ په اکسل کې تا وروستی ځل کوم راپور جوړ کړی، څه فورمولونه دې کارولي وو. که ځواب واضح، بې تکلیفه او د مثالونو سره وي، دا مهارت لري. که مبهم وي، تجربه یې سطحي ده. د چلن یا بیهیویر ارزونه څنګه وکړو؟ د چلن ارزونه هغه برخه ده چې د کارکوونکي راتلونکی پرمختګ یا ناکامي پکې معلومیږي. مهم ټکي دا دي: د خبرو طرز، د احترام کچه، د اوریدلو وړتیا، د ټیم همکاري، د فشار پر مهال چلن، د خلکو سره د چلن نرمښت. له نومان څخه پوښتنه وکړه کله دې له کوم همکار سره اختلاف پیدا شوی، څنګه دې حل کړی. که ځواب یې په دې ډول نو ځواب ښه دی. مثال یو ځل د راپور په اړه زموږ نظرونه مختلف وو، ما له هغه سره په ارامه خبرې وکړې، دواړو خپل نظرونه شریک کړل، په پای کې مو منځنۍ حل لاره انتخاب کړه. او که ځواب په دې ډول نو دا خراب ځواب دی. زه د اختلاف وخت کې خلکو ته سختې خبرې کوم، ځکه چې زه تل په حقه یم. دا ډول ځواب ښیي چې نومان د ټیم ورک لپاره مناسب نه دی. څنګه پوه شو چې نومان یوازې خبرې کوي که رښتیا مهارت هم لري؟ له نومان څخه لومړی د پخواني کار دقیق مثالونه وغواړئ، دوهم د مسؤلیتونو جزئیاتو پوښتنه ځینې وکړئ، دریم د لاسته راوړنو شواهد ورڅخه وغواړئ، څلورم یو عملي ټاسک یا ازموینه ورته ورکړئ. مثال که نومان ووایي زه وظیفې ته ډیر ژمن یم، نو پوښتنه ځینې وکړئ په تیرو 3 کلونو کې دې د څو ورځو لپاره غیر حاضري کړې او ولې. دا سوال د هغه صداقت او ژمنتیا معلوموي. څنګه کولی شو د یو نومان د سافت سکلز ارزونه ترسره کړو؟ سافت سکلز د یو کارکوونکي نږدې 80% ارزښت جوړوي. له دې لارې د نومان د خبرو اعتماد، د سترګو تماس یا آیس کنټاکټ، د خبرو ترتیب او پایښت، په فشار کې د ځان کنټرول او د نور خبرو ته توجه کول شامل دي. مثال کله چې نومان خبرې کوي خو د خبرو تمرکز یې خراب وي یا ډیر ځان ستایي، دا د غیر مسلکي چلن نښه ده. خو که منظم، آرام او په ترتیب خبرې کوي، دا د مسلکي شخصیت نښه ده. څنګه پوه شو چې نومان د ادارې کلتور سره برابر دی؟ هیڅ اداره نه غواړي داسې کارکوونکي استخدام کړي چې د ادارې له ارزښتونو سره په ټکر کې وي. له نومان څخه پوښتنه وکړئ تاسو څه ډول اداره او کاري چاپیریال خوښوئ. که ځواب په دې ډول و نو دغه نومان د ادارې له کلتور سره برابر ده. فرض مثال زه هغه چاپیریال خوښوم چې هلته ټیم ورک وي او د کار لپاره واضح اصول موجود وي. او که ځواب په دې ډول و چې زه یوازې هغه ځای کې کار کوم چې هیڅوک په ما باندې کار ونه لري، دا ډول ځواب د بې مسؤلیتۍ نښه ده او دا نومان د اداري کلتور سره جوړ نه دی.
کومې نښې ښیي چې نومان مناسب نه دی؟ مبالغه او ځان ستاینه، تیاری نه لرل، په سی وي کې تضاد، د پخواني کارځای بد یادول، د ټیم همکاري نه لرل، بې صبره خبرې، واضح او لنډ ځواب نه وړاندې کول، د ساده پوښتنو پر مهال ګډوډېدل. دا هغه نښې دي چې نومان ښیي د ادارې لپاره وړ او مناسب نومان نه دی. مثال، که نومان ووایي زه په هر څه پوهیږم، زه هیڅ غلطي نه کوم، دا جمله کافي ده چې پوه شئ دا نومان مناسب نه دی. ډیره مننه قدرمن مدیر صاحب. ستاسې وروستۍ مسلکي مشوره څه ده؟ انټرویو په بیړه مه ختموئ. د مهارتونو، اخلاقو، سافت سکلز او د ادارې سره د توافق ګډه ارزونه وکړئ. عملي ټاسک یا ازموینه حتمي کړئ. د نومان ریفرنس چک کړئ. 3 مهمې نقطې مه هیروئ. لومړی مهارت، دوهم چلند، دریم ژمنتیا. که یو کس دا 3 ولري، دا کارکوونکی ستاسو اداره بدلولی شي.